viewers, Assalamu alaikum. زه امید ساتم چې تاسو ټول به ښه جوړ او خیریت سره او ښه خوشحاله وئ. نن مې ستاسو دپاره یو ډېره کامن د بریډ ریسیپي راوړې ده. دې ته ګارلیک بریډ وایي. دا د هغه بریډ ریسیپي ده کوم چې موږ ته په پیزا هټ کې د مشروم سوپ سره سرو کېږي. نو دا ډېره زیاته اسانه او یو څو شیزونو نه د کمبینیشن نه جوړیږي. فرنچ بریډ راوالی د لږ شانتې ما برنه په دې باندې اوبه واچولې ځکه چې دا لږ زیات سخت شوی او اوږه بیسک چې کوم د دې شی دی اوږه به صفا کوئ او ښه به یې ګرایند کوئ. پارسلی به پکې واچوئ، پارسلی یا که تاسو سره نه وي دنیا پکې واچوئ. دلته کې مونږ دغه بیټر جوړ کړی دی د دوه شیزونو نه او بټر چې کوم دی هغه هم سافټ کړی دی. تاسو دا زعتر چې کوم سپایس دی ریډي میډ دغه خرڅېږي، که دا تاسو سره وي د استعمال هم کولی شئ، دا ستاسو خوښه ده. خو بیسک دغه اوږه او پارسلی او لږ شانتې مالګه پکې اچو او بټر. نو راځئ چې دا شیزونه مکس کړو، بټر، مالګه، اوږه او پارسلی او یو بټر جوړ کړو. زموږ بټر په روم ټمپریچر باندې دی، دا به بیا ایزی شي او که تاسو فریج نه راوالی او اکثر جوړوئ نو دا بیا لږ ګران شي جوړول. نو خپل بټر بیفور جوړولو بهر کېږدئ ګنټه نیمه چې روم ټمپریچر ته راشي. اوس پکې لږ شان مالګه واچوئ. که ستاسو بټر کې مالګه وي نو بیا لږه کمه پکې استعمال کوئ، زیاته نه، ځکه چې آلریډي بټر کې موجوده وي نو بیا مالګې مقدار به زیات شي او بیا ښه نه لګي تاسو ته. لږ شان پکې پارسلی نور واچوئ، دا ستاسو خوښه ده چې څومره تاسو استعمالوئ. ښه یې مکس کړئ. لږ شان بټر مې پکې نور واچولو، یعنی د هغې مقدار مې ډبل کړو ځکه چې دا اوږه زیاته ده. خپل اوون پری هیټ کړئ. ویورز اوس به موږ بریډ کټ کړو. که تاسو سره دا بریډ نه وي نو تاسو د نارمل چې کوم سینډویچ ته بریډ استعمالیږي دې باندې هم دا کولی شئ، او که هغه نه وي در سره چپاتي باندې هم کولی شئ، نان باندې هم کولی شئ، ډېر زیات ښه جوړیږي. بلې طریقې سره ښایو بریډ لږ هارډ وي. دریم شی غواړئ نو دې کې لږ شان یو سپلیش آف ایکسټرا ورجن اولیو اویل ایډ کولی شئ. مکس یې کړئ. اوس به دا موږ داسې کټ کړو او د بټر نایف مدد سره به په دې باندې دا داسې ولګو. ټرې کې به یې کېږو. یو بل سلایس راغلی ولګوئ او بیا یې اوون کې به کېږدو. په دې دوو منځ کې تاسو دغه شانتې فیلینګ وکړئ چې په دې دواړو ولګي. بعض خلک پکې چیز استعمال هم کوي، تاسو هم کولی شئ، خو بیسک زه تاسو سره شیر کوم. اوس په دې بریډ باندې موږ ګارلیک، پارسلی، بټر او مالګې والا کوم ساس جوړ کړی و هغه هم په دې ټول باندې اپلای کړو، د دې انسایډ هم وکړو. اوس به دا موږ بیک کوو په اوون کې. بیا هغې نه پس تاسو ته ښایو چې د دې څنګه شکل جوړ شو. ویورز تاسو ته چې موږ کوم زعتر سپایس ښالی و نو بعض سلایسز باندې به دا موږ اپلای کړو. دې سره به د دې سیزنینګ وکړو. دا خپله یو ځان ته ډېر ښکلی فلیور لري. اوس که غواړئ په دې باره چیز هم کېدی، موزریلا چیز، چیډر چیز. دا سپایس تاسو په کور کې هم جوړولی شئ. که تاسو غواړئ موږ تاسو ته به د دې ریسیپي هم جوړه کړو. موږ د کمنټ سیکشن کې خامخا ولیکئ. نو دا د زعترو نه جوړ شو او دغه دوه چې کوم دي دا اوریجنل چې کوم ګارلیک بریډ وي هغه به وي. دا لږ شانتې معمولي شانتې که تاسو غواړئ په دې باندې اولیو اویل داسې سپرینکل کړئ لږ لږ
دا اپشنل دی، که ستاسو بټر فلیور خوښوي نو هغه هم کار کوي، دا یو خپل یونیک فلیور وي. 2 منټه پس موږ ګارلیک بریډ اوون کې چیک کړو، نو د دې شکل څه داسې جوړو. دا تقریبا پوخ دی او اوس به موږ تاسو ته دا ډش آوټ کړو. دا زعتر والا دی او دا نارمل چې کوم ګارلیک بریډ وي هغه دی. ویورز دا ډېر مزیدار او آسان بریډ طریقه ده. بریډ تاسو تیار راوړئ، په خپل کور کې هم جوړولی شئ او جسټ ټاپینګ پرې وکړئ او بیکې کړئ. که تاسو زموږ نننۍ ویډیو خوښه شوې وي نو دې له لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ. زموږ دا ویډیو کتلو لپاره ستاسو ډېره مننه. خپل خیال ساتئ، خوشحاله او آباد اوسئ. د الله په امان.